برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه په خپل کاري دفتر کې د قرغیزستان هیواد څخه راغلو پانګوالو سره د لیدنې ترڅنګ دوی ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. الحاج ملا محمد حنیف حمزه رئیس عمومی اجرایوی د افغانستان برېښنا شرکت طی دیداری با الحاج محمد ابراهیم حکمت رئیس اقتصاد معاونت اقتصادی ریاست الوزراء پیرامون پروژه های توسعوی لین انتقالی برق 500 کیلوولت سرخان کشور ازبکستان الی دشت الوان و همچنین سبستیشن ارغندی صحبت نمود. د بغلان برېښنا ریاست رهبری له لوري د ډنډغوري ولسوالۍ کې د 250 کیلوولت امپیر په ظرفیت 2 ترانسفارمرونه پرانستل شول چې له دې سره 1500 زیات پیریدونکي له برېښنا برخمن شول. کارمندان مدیریت سمع شکایات د افغانستان برېښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 384 شکایات مشترکین در مرکز و ولایت‌ها رسیدگی نموده و این روند همه روزه به گونه منظم جریان دارد.